1401 یا څخه بیا تر 1415 کال پورې کابل کې سخت جنګونه وو، تنظیمي جنګونه وو. استاد په دې ټول عمر کې په کابل کې پاتې شو. ډیر کم وخت به کابل څخه بهر هغه هم د ناروغتیا په خاطر باندې چیرته سفر کړی، خو نور زیات وخت په همدې کابل کې پاتې وو او موږ د جنګونو په دې بهیر کې د استاد پوښتنې ته ورتلو. نو په 1404 کال کې زما کوژده وه، نو استاد چې خبر شو هغه وخت کې کابل کې جنګونه وو، د ترانسپورت مشکلات ډیر زیات وو، داسې لکه اوس غوندې کابل نه وو، ګڼه ګوڼه پکې نه وه، خلک ټول مهاجر سوي وو او د ښار له ځینو څنډو لا هم دوږي پورته کېدل او د توغندیو د اورولو چانس ډیر زیات و دواړو طرف نه. نو استاد چې و له حضوري چمن څخه د بیا د سید نور محمد شاه مینې تر دریم سړک پورې چې هلته موږ اوسېدلو، زما د خسر کور و، نو هلته زما کوژدې ته دی راغی. نو بیا هلته ډیر لیکوال نور هم راغلي وو د مغه وخت د امکاناتو په حدودو کې. نو استاد ولې چې دا وخت نو کابل کې ډیره زیاته تیاره وه او یعنې د جنګونو ویره وه او د ظلم او وحشت تیاره خوره وه. نو استاد مجموع کې ډیر مایوسه و د حالاتو څخه، خو بیا چې کله وی حضوري چمن څخه بیا د سید نور محمد شاه مینې په طرف چې کارتنو هم ورته وایي په دې طرف باندې را روان وم، نو د کابل شرقي څنډو ته مې چې وکتلې داسې یو رڼا مې ذهن کې خوره شوه. ما ویل چې داسې رڼا به راشي چې دغه ظلم او ستم ختم کړي. هغه بیا یو کال بعد دغه شر او فساد لمنه چې وه کابل کې ټوله شوله او کابل کې بیا امن راغی، خو هغه امن چې و بیا خپل مشکلات هم لرل، خو مجموع کې کابلیان چې و له رنځ او له شر او فساد خلاص شول چې 4 کاله یې کابل لمن نیولې وه. نو استاد یو هیلهمن انسان و، بیا دلته وویل چې ما چې دې هغه ته وکتل ذهن کې مې یو هیلهمنتیا پیدا شوه چې انشاءالله چې رڼا به راځي. نو همغه و چې هغه 4 کلنه جګړه چې وه یا 4 کلنه جګړه په کابل کې ختمه شوله، دا د استاد یو روحاني یا روحي هغه څه ورته وړاندوینه وه چې دا د روح روان چې و د مملکت سره تړلی و. نو ځکه یې داسې هیلهمنتیا وه او هغه بیا هغه وړاندوینه چې وه یو کال تقریبا یو کال بعد چې هغه په واقعیت باندې بدله شوله. نو دا یو د خاطره وه چې د کوم وړاندوینه کړې وه هغه شوه. بل یو خواشینونکي هغه زما دپاره چې خواشینونکي وه، یو وخت کې استاد ته مې کتابونه وړي وه، بیا ما ته یو لیک یې راکړه. نو ویل چې دا لیک به بیا په قراره په فرصت کې خپله ولولې، اوس یې مه لوله. نو ما د هغه مطابق د غوښتنې مطابق لیک په جب کې کېښوده، بیا لاړم پېښور ته، کتابونه مې چاپول. نو یو وخت کې موټر کې چې کېناستلم استاد مې ذهن ته راغی، مقاله یې هم راته لیکلې وه چې هیله مجله کې چاپ کړمه. نو بیا مې ویل د استاد د مقالې تر څنګ ته دا لیک هم راواخلم چې دې کې څه لیکلي دي. نو هغه لیک مې چې راواخیست، موټر کې چې کېناستلم نو استاد پکې لیکلي وو چې صحت مې ښه نه دی، نو دعاګانې راته کوئ. هغه لیک چې اوس ډېر مایوسه کړم، ډېر ستړی کړم، بیا مې هغه لیک بېرته جب کې کېښود د زړه په سر. نو بیا چې راغلم بېرته کابل ته، استاد صحت خو ورځ په ورځ کمزوری کېده، خو ډېر زیات نهیلی کړم، ډېر زیات یې خواشینی کړم. نو چې استاد له ژوند څخه دا مهال چې و نور نو د ډېرې کمزورۍ په حالت کې و، ستړی شوی و. نو خو هغه لیک چې و هغه ډېر دردونکی و، د په خپل ښه خط باندې لیکلی و، د چې و داسې پخواني وخت کې د ښه خطاط هغه هم لره، ظرفیت یې لره، ښه خطاط هم و. نو هغه ډېر زیات وځورولم، هغه لیک چې و ډېر زیات یې خفه کړم.